ناخبره مې له حاله یو خاندې شکر شکر چې خوشحاله یو خاندې ناخبره مې له حاله یو خاندې شکر شکر چې خوشحاله یو خاندې باڼه غشي لیندې وریځې موږ پې ولې په وسلو باندې سنباله یو خاندې د شاعرانو درې پاڼې همدا شان د یوټیوب قدرمنو لیدونکو او اورېدونکو ستړي مشئ خدای دې وکړي تاسو به ښه وئ جوړ به وئ او د صحت په کالیو کې به نغښتي وئ قدرمنو لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دغه پروګرام کې موږ د شاعرانو ورونو سره د دوی په شعر شاعرۍ شخصي ژوند او نورو بوختیاوو خبرې اترې کوو نو په نننۍ خپرونه کې را سره د خوست د ګربزو د سیمې خوږژبی شاعر انعام بادشاه هلال صاحب را سره دی راځو د هلال صاحب څخه به څو ښکلې ښکلې غزل واورو ژوند به یې پوښتو او کوشش کوو چې یو څو پوښتنې مې ترې وکړو هلال صاحب لومړی خو زموږ د شاعرانو درې په دغه ادبي خپرونه کې درته ډېر زیات خرغلاس او هرکلی وایم ستړی مه شئ ته هم سره ماشه پاچا صاحب زه هم ستاسو په شمول ټولو اورېدونکو او لیدونکو ته د زړه له تله سلامونه وایم خیر اوسې هلال صاحب ډېره زیاته مننه هلال صاحب په لومړي سر کې یو غزل درنه اورو بیا به مخکې ځو په دواړو سترګو وایي چې دا چې نه رسو تر یاره وسلاره دا چې نه رسو تر یاره وسلاره ورکه کړې مو د لاره وسلاره ما د ستا په کرو شک ځکه پیدا شه ما د ستا په کرو شک ځکه پیدا شه چې مې پټ بیایلې پلاره وسلاره زبردست دی ما د ستا په کرو شک ځکه پیدا شه چې مې پټ بیایلې پلاره وسلاره مونږ د ټول په دښمن خرڅ کړو مونږ یې بوتلو مونږ د ټول په دښمن خرڅ کړو مونږ یې بوتلو ته اوس 5 روپۍ شماره وسلاره زبردست دی ولا تش په توره 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 د پا نشي له دیاره وسلاره د غزل اخیری بیت کې خو انعام هم د غزل اخیری بیت کې خو انعام هم شونډې وخوري له دلداره وسلاره زبردست دی ډېر مننه پاچا صاحب ډېر عالی دی هلال صاحب محترم ډېره زیاته مننه زبردست غزل و هلال صاحب که د خپلې شاعرۍ په مورد راته ووایه چې څومره وخت کېږي تاسو د شعر میدان ته راغلي یئ والا پاچا صاحب د شعر خو چې لیکم یې ډېر وخت کېږي خو چې تقریبا زه به ومه د 15 کالو چې زه شعر لیکم شعر سره مې علاقه چې وه ډېره د وړیکوالي نه وه ډېر خوند یې راکوه ما به د راډیو تکیبولی او دې نه به چې شعرونه ویل دومره خوند به یې راکوه د جمعې په ورځ به یې کله کله کوم هغه وی چې غونډې به وې ما به اورېدې و زه دومره ومه چې شعر کوم هغه مې نه و زده خط لیکل مې نه وي زده مګر یې مونږ په کلي کې یو تعلیم یافته سړی و هغې ته ما د کروان صاحب چینار خبرې کوي هغه راخیسته و ده به راته وایي زه به ورته غوږ ومه نو هغې نه ما په تعلیم پایل وکړه تعلیم ما د هغې شعر سره هغه که شعر سره مینه وه بس نو شعر ما د ګوډ سره لیکو خدای ده وکړي چې ستاسو خوښ وي ډېر ښه ماشاءالله زبردست و هلال صاحب محترم ماشاءالله زبردست غزل دی بیخي زیات غزلونه دی لیکلی دي مخکې دې خبره وکړه چې یو کتاب دغه د زما په لاس کې دی چاپ شوی دی خبره واوره او تا وویلې دوهم کتاب هم راځي تقریبا خپلو مینوالو ته څه زیری لري چې څومره وخت به راشي څومره وخت به ونیسي والله خو داسې راځي به کار مې پې شروع کړی دی نو دا نه شم ویلی چې دا ټایم کې به دی راشي وایي انسان هم داسې دی چې که نور مې کار پې شروع کړی دی خپل کوشش کوم انشاءالله په لنډ وخت کې به راځي هلال صاحب محترم نظم کې دې کار کړی دی نظم کې مې کار کړی دی یو نظم به درته ووایم زه خو دا خپل کاغذو باندې لیکم هم نه په زړه کې مې راسره ستلي وي یو نیم باید کیدای شي رانه هېره وي وایي چې ته مور د دې لپاره نه یې رالوی ته مور د دې لپاره نه یې رالوی چې ته نشا وکړې او سترګې سره کې مور د اوبو سره خوري وچه ډوډۍ او ته د ځان لپاره چرګې سره کې ته مور د دې لپاره نه یې رالوی لکه د ته چې تش چکر ووهې مور دې نیولي وي لمن اسوالته تلې مستۍ شراب په ډر ووهې ته مور د دې لپاره نه یې رالوی چې تلې هر څه نه بېغمه ګرځه مور دې له غمه شونډې چاودې او ته سره خوشحال همدمه ګرځه
ته مور د دې لپاره نه یې رالوی چې ته په کټ مور دې په ځمکه څملي د ژمي یخه او په لویه شپه کې هم به کمبل هم به تشکه څملي نه په نظم لیکم کله کله پچا صاحب ډېر ښه ماشاءالله ډېر ښه په مننه ډېر لوړ و هلال صاحب نور به څه درنه اورو شیرونه دومره را سره ډېر دي چې وایي چې پچا صاحب سره و بل به درته ووایم وایي چې لږ تکراري کیدای شي وي چې ځینې انډیوالان ته ما ویلی هم دی چې ښه یاران له مرګه وروسته هم په کار راځي ښه یاران له مرګه وروسته هم په کار راځي دعا لپاره به د یاره تر مزار راځي های های سر دې وغوښتی سر مې راوړه سر مې واخله قربان سر دې و سر د وغوښتی سر مې راوړه سر مې واخله قربان ای زما لسان پرېشه چې تا ته پرې انکار راځي ډېر ښه ډېر زبردست دی واه سر د وغوښتی سر مې راوړه سر مې واخله قربان زما لسان پرېشه چې تا ته پرې انکار راځي نه له دنیا نه یاره تللي څوک په خپله خوښه نه له دنیا نه یاره تللي څوک په خپله خوښه او نه دنیا ته یاره څوک په خپل اختیار راځي واه بشکه زه ورته غږ کوم چبک راځه چې سا مې خیږي زه ورته غږ کوم چبک راځه چې سا مې خیږي هغې ته وګورئ چې بیا هم په قرار راځي واه انامه غلی کېنه شور او غوغا مه جوړوه انامه غلی کېنه شور او غوغا مه جوړوه وایي سکي چې جام هر چا ته په خپلوار راځي ډېر زبردست دی مننه باچا صاحب که په حال باندې ستا یو څو بیتونه وایم او ستا په رقم به ووایم بیا هم که په حال باندې خبر دې کړم د تیر وخت یاره اوښکې به مې وچې نه شي ډېر وخت خوشه صاحب ویلکم که په حال باندې خبر دې کړم د تیر وخت یاره اوښکې به مې وچې نه شي ډېر وخت نوره هر رنګه وختونه رانه هیر شول خو بس ستا د محبت مې نه شو هیر وخت نوره هر رنګه وختونه رانه هیر شول خو بس ستا د محبت مې نه شو هیر وخت دا سپین رنګ به د زما د رنګ په څیر شي که د شو چېرته زما د وخت په څیر وخت مننه زیاته مننه ډېره مننه بچا صاحب د ما شعر تا چې راته وایي ډېر خوند یې راکړ زنده ډېره مننه خوند یې وکړ هلال صاحب نور به څه درنه اورو او بس نو غزل را سره پرېمان دي غزل به درنه اورو ښه غزل به درته ووایم چې اوس مې لیکلی دی یعنې چې زه خو ملا د پا د غم کومه زه خو ملا د پا د غم کومه چې هره شپه په چیلم دم کومه خوله مې خوږه وي لکه ګوړه چې خورې خوله مې خوږه وي لکه ګوړه چې خورې چې چاته ذکر د صنم کومه زبردست دی واه له ځناورو نه مې ډار نه کېږي له ځناورو نه مې ډار نه کېږي خو خدایه ډار له بني ادم کومه له ځناورو نه مې ډار نه کېږي خو خدایه ډار له بني ادم کومه چې ولې ستا په نظر نه دي صحیح چې ولې ستا په نظر نه دي صحیح کني کارونه خو زه سم کومه خیرا کومه خیرا کوم له بلۍ وغورځېږې خیرا کوم له بلۍ وغورځېږې د دې لپاره چې به زه په تمل هم کومه زبردست ډېر ښه بس دغه دي نو ډېر ښه ډېر لوړ ته د خاندې ځکه ته یې له خندا سره عادت ته د خاندې ته د خاندې ځکه ته یې له خندا سره عادت زه د ژاړم ځکه زه یم له ژړا سره عادت ته خیراکه ځکه ته یې له خیرا سره عادت ته خیراکه ځکه ته یې له خیرا سره عادت زه دعا کړم ځکه زه یم له دعا سره عادت لکه اوړ مشوم په غېږه کې د مور چې وي عادت لکه اوړ مشوم په غېږه کې د مور چې وي عادت خدای خدای داسې کړه په غېږه کې زما سره عادت لکه اوړ مشوم په غېږه کې د مور چې وي عادت خدای دې داسې کړه په غېږه کې زما سره عادت خوږولی مې پرې نشي ککړې را هر رنګ سزا خوږولی مې پرې نشي ککړې را هر رنګ سزا ځکه زه یم له هر رنګه سزا سره عادت ته ورځه خوشحاله اوسه په ټولۍ کې د رقیب ته ورځه خوشحاله اوسه په ټولۍ کې د رقیب په ما مه سوځوه زړه زه یم تنها سره عادت یعنې چې په دې وخت کې
زه څه نه له چا نه غواړم. په دې وخت کې زه څه نه له چا نه غواړم، نه خوږه او نه ترخه له چا نه غواړم. نه مې زړه زه ورکومه له سینې نه، نه مې زړه زه ورکومه له سینې نه، او نه زه د سینې زړه له چا نه غواړم. ډېر ښه. که له تندې نه مې ساه شي له تن لاړه، که له تندې نه مې ساه شي له تن لاړه، نه منت سره اوبه له چا نه غواړم. ځکه خواته د چا تلم نه د یاریږي، ځکه خواته د چا تلم نه د یاریږي، نه زه سپین او نه زه سره له چا نه غواړم. ډېر ښه. نه زه مخته بد که ته د چا کومه، نه زه مخته بد که ته د چا کومه، نه مې مخته بد که ته له چا نه غواړم. زبردست. ډېر ښه، ډېر ښه. بس مننه. ډېر ښه. نو یای چې ډېر یم کمزوری زورور مې کا، ډېر یم کمزوری زورور مې کا، ربه د خپل سر په دښمن بر مې کا. سیال چې د خپل سیاله سره سیال شمه، سیال چې د خپل سیاله سره سیال شمه، یو یم تنها یم لښکر مې کا. زبردست دی. سیال چې د خپل سیاله سره سیال شمه، یو یم تنها یم لښکر مې کا. ربا د شیطان بدرنګو سترګو نه، ربا د شیطان بدرنګو سترګو نه، پټ پنهان د امن په څادر مې کا. زبردست دی. شور چې پکې جوړ د بلبلانو وي، باغ د سرو ګلانو خړ خیبر مې کا. خیبر خو مې څه ډېر ښه وطن دی که نه، خطیره پرېځای مې هلته و. زه انعام بلا پوټي په سر لرم، زه انعام بلا پوټي په سر لرم، لنډه لویه لاره د سفر مې کا. زبردست دی. ډېر ښه. بل به درته وایم چې ګلې هاشوخه مستی مې د زړګي. انسان که فکر وکړي کله کله مستی ختمیږي په یو وخت کې که نه، خو خدای ته مونږ تاسو نه کړه ختمه مستی خاوي د زړه مستی. چې ګلې هاشوخه مستی مې د زړګي، ختمه شوې له وختي مې د زړګي. کمنې بس هم دومره مې زری ده، کمنې بس هم دومره مې زری ده، زری نه کېږي زیاتي مې د زړګي. زبردست دی. په کتلو د ستا نه مړېږي زر، په کتلو د ستا نه مړېږي زر، منم دا یوه سستي مې د زړګي. نور یې مسخه یاره بس، نور یې مسخه یاره بس، وینې نه دی خیرتي مې د زړګي. داسې نه ده چې زغمله یې لیکانې دی هم کلک، چې زغمله یې لیکانې دی هم کلک، د هجران سختي مې د زړګي. نو پچا صاحب خدای دې چې ته خوان درکړې. مننه هلازم محترم، ډېر زیاته مننه. زړه خو مو غواړي چې بلها غزلې درنه واورو، نو دا چې د خپرونې وخت ته ګورو نو وایي چې وخت د چا سره یاري نه کوي که نه، یعنې تا سره چې کېناستم خدای خو شته خوند یې راکړه. پچا صاحب مننه. موږ هم خوښ یو. نو مخکې م خبره وکړه چې که غزلې درنه واورو نو غزلې دې خوږې دي، او که خبرې درنه واورو نو خبرې د غزلو څخه خوږې دي. پچا صاحب مننه. بیا هم زیاته مننه کوم هلاس محترم کور ودان، ډېره زیاته مننه. پچا صاحب زه دومره خوشحاله کړم چې نن ورځ به راباندې شپه، بلکې تاسو ښکلي خلک یې، تاسو ټولنه ته خدمت کوئ او تاسو پښتو ته خدمت کوئ. نو په دې هکله مونږ ستاسو پښتو خو ډېره په مونږ تاسو ګرانه ده که نه، باید ټول یې ورته وکړو، ټول ځوانان. ډېره مننه پچا صاحب، ډېره مننه. د شاعرانو د پاڼې او همداشان د یوټیوب قدرمنو لیدونکو، دا وه د انعام بادشاه هلال صاحب سره یو کوچنی شانتي بنډار. تر بله بیا چې موږ د بل شاعره پر زنو تر هغه درڅخه زه عصمت پاچا او د کمرې په برخه کې ذاکر ارمان صاحب اجازه اخلو. د لوی الله په امان.